بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. فزیکل وایلنس شخصي یا فردي تاوتریخوالی یا ځورونه چې یو ډېره لویه اصطلاح ده او د پرسنل وایلنس په اصطلاح تر چتر لاندې موږ مختلف د انواوې د وایلنس یا د ځورونو لرو. پرسنل وایلنس په اصل کې د فزیکي زور او تیري کړنو ته اشاره کوي یا هم عبارت دی. د پرسنل وایلنس په ذریعه باندې مرتکب هغه کس چې دا کار ترسره کوي کوشش کوي چې مقابل فرد ته یا یو انډیویجول ته زیان ورسوي. دا زیان کیدلی سي چې د هغه زخمی کیدل، ټپي کیدل وي او یا هم کیدلی سي چې د مرګ سبب یا باعث سي. متاسفانه چې پرسنل وایلنس پر هغه کسانو باندې چې ورسره مخامخ کیږي قرباني یا متضرر د ډیرو لویو ستونزو او ننګونو سره مخامخ کیږي چې په دې کې تر ټولو لویه ستونزه او ننګونه چې دوی ورسره مخامخ کیږي هغه د رواني او احساساتي ستونزې دي چې د دوامدار دپاره به دوی د هغه سره لاس او ګریوان وي. دغه پرسنل وایلنس د خپل ځان دپاره څو عام انواع یا ډولونه لري چې په هغه کې یو یې اسالټ دی. اسالټ کلمې سره به شاید بلد وي. کله چې موږ فزیکل اسالټ وایي، اسالټ خپله برید ته وایي، حملې ته وایي. نو یوه نوع د پرسنل وایلنس چې د هغه اسالټ دی لکه په لغته باندې وهل، په سوک باندې وهل، د یو بلې آلې څخه په استفادې د یو چا ځورول یا وهل. دوهمه نوع چې د هغه ډومسټیک وایلنس دی، هغه تاوتریخوالی او ځورونه چې په کورني چاپېریال کې صورت نیسي یا پیښیږي. او بل نوع چې د هغه د سیکشوال وایلنس ده چې ټوله انواع د جنسي ځورونې په دې کې شامل دي. د بې ځایه تعقیب چې موږ سټاکینګ ورته وایو او چې د دې باعث ګرځي چې په روحي لحاظ باندې یو فرد ناارامه کوي او متاسفانه چې نورې ستونزې ورته پیدا کوي. د ماشومانو د خوندیتوب ټوله مسایل، چایلډ ابیوز، ټوله د پرسنل وایلنس تر چتر لاندې راځي او ټوله انواع د هغه جز یا برخه ګرځي. د لویانو په وړاندې باندې ایلډرلی ابیوز موږ ورته وایو چې هغه هم د پرسنل وایلنس یوه برخه یا جز دی. دغه پرسنل وایلنس علاوه پر دغو انواعو باندې یو بل مهم شی چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا دی چې متاسفانه ډېرې بدې او منفي اغیزې لري پر فرد باندې، لکه مخکې چې مو ویل چې په هغو کې یو ایموشنل و. دغه پایلې کیدلی سي چې فزیکي وي، په دې کې زخمی کیدل، د بدن د اعضاو ماتېدل او نور فزیکي زیانونه د دې برخه یا حصه ګرځي. په دې کې سایکولوژیکل ټروما د دې حصه ګرځي چې کیدلی سي هغه فرد چې د پرسنل وایلنس سره مخامخ کیږي ولاړ سي ټروما ته او یا هم ټروما تجربه کړي. کیدای سي دی د احساساتي ناراحتۍ یا ایموشنل ډسټرس چې موږ ورته وایو د هغه سره مخامخ سي، هغه به تجربه کوي په خپل ژوند کې. علاوه پر دې باندې په دې کې د دغې پرسنل وایلنس په وجه باندې خلک کیدلی سي چې بعضو ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ سي چې موږ یې سوشل کنسیکونسز اف پرسنل وایلنس ورته وایو. په هغه کې کیدلی سي چې یوازې پاتې کیدل وي، کیدای سي د اړیکو او ارتباطاتو څخه بیره وي، یعنې د ټوله ټولنیز ژوند کیدلی سي چې هغه متاثره کړي. او بل شی چې په دې کې دی بله پایله چې لرلی سي هغه د دې اکنامیک کنسیکونسز دی یا فاینانشل کنسیکونسز دی چې موږ مالي عواقب یا پایلې ورته وایو. کیدلی سي چې مطلب د کم زیان یا تاوان سره دی مخامخ سوی دی خپل ډېرې پیسې پر هغه زیان باندې مصرف کړي، کیدای سي خپل پر صحت باندې مصرف کړي. علاوه پر دې باندې د دې امکانات شته کې کار او وظیفه درلودل هغه د لاسه ورکړي. علاوه پر هغه باندې ډېر زیات مهم شی چې دی هغه دا دی کله چې یو انسان د پرسنل وایلنس سره مخامخ سي او ترڅنګ یې څه رواني ناراحتۍ او ایموشنل ډسټرس او دا شیان تجربه کړي، بیا په هغه وخت کې د هغه کس ریپروډکټیو مطلب هغه په اصطلاح باندې پروډکټیویټي چې د هغه کمیږي. یعنې مطلب دی په هماغه اندازه باندې چې مخکې دی جوړ، تیار و، سالم و، په روحي او رواني لحاظ باندې ارام و، شاید په هغه رقم باندې دی کار ونسي کولی. نو ډېره زیاته مننه. ښې چارې.